د هند غوره لیګ یا آی پی ایل 2025م سیالیو په دوام د یکشنبې په ورځ د دوو مهمو لوبو وروسته د پرپل او اورنج کیپ جدولونو کې تازه بدلونونه راغلي دي. د پنجاب کینګز تکړه توپ اچوونکي ارشدیپ سینګ چې د لکنو سوپر جاینټس په وړاندې یې 3 وکټې واخیستې، اوس د پرپل کیپ جدول دریم مقام ته رسیدلی دی. هغه دا مهال له 10 لوبو 14 وکټې اخیستې دي. جدول کې تر دې مخکې پرسید کرشنا د ګجرات ټایټنز څخه چې 19 وکټې لري او جوس هیزلوود د بنګلور له ټیمه چې 13 وکټې لري پاتې دي. همداراز د کولکتا نایټ رایډرز لوبغاړی ویرن چکرورتي هم 2 وکټې اخیستي چې د هغه ټوله شمیره اوس 15 ته رسیږي. د نارنجي خولۍ په جدول کې بیا ویراټ کوهلي د 515 منډو سره لا هم په سر کې دی، خو سای سودرشن یوازې 1 منډه شاته دی. بلخوا یسشوي جیسوال د راجستان رایلز لپاره 34 منډې جوړې کړې او اوس 4م مقام کې دی. نوموړی تر دا مهاله په دغه لیګ کې 473 منډې لري. د پنجاب کینګز لوبغاړی پرپل سنګ هم ښې لوبې کړي او د 430 منډو سره 9 مقام لري. په تیره سیالۍ کې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزي هم ښه توپ اچونه وکړه او 2 وکټې یې ترلاسه کړي، خو د وکټو اخیستونکي په جدول کې تر اوسه نه دی راغلی. په آی پی ایل کې نن یوازې یوه لوبه د سن رایز حیدرآباد او ډیلي کیپیټلز لوبډلې ترمنځ ترسره کیږي، خو د ګټلو سیالیو په جدول کې بنګلور له 11 سیالیو څخه د 8 لوبو په ګټلو سره لومړی مقام لري.